بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلیم ناظرین عوامي مسایل پروګرام کې زراغلی ما د لزاق ته د لزاق چونکه تاسو پته د مردان کې مانسره کې پیښور کې دا د شبقدر د لزاق ته د شبقدر تحصیل د لزاق کې زه راغلی ما او د دې چې کم محرومیان دي مسائل دي دا غي باره کې زه چې کوم شخصیت زما د دې پروګرام ملمه دي نن د جمعیت علماء اسلام د خاندان نه چې دی نو په علاقه کې یو خدمات یو سلسله جاری ده او تر اوسه پورې چې کوم دی هغه په دې کې تسلسل ساتلی دی خپل علاقې دپاره یو ډېر معتبر نوم بلکې د هر ځای دپاره معتبر نوم خو خپل علاقې کې یو ډېر بهترین نوم پیدا کړی دی مولانا هدایت الله صاحب هغې سره ستاسو ملاقات کوو. جمعیت علماء اسلام نه دی منتخب شوي دي د هغې نه پوره د دې حلقې معلومات هم ترې اخلو او سیاسي بیک ګراونډ تپوسونه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الله کرم دی جی. مولانا هدایت الله صاحب زموږ د ناظرینو ته لغونې خپل سیاسي بیک ګراونډ لګو. زما نوم هدایت الله دی. ویسی د لزاق سره می تعلق دی. تحصیل شبقدر جمعیت علماء اسلام سره زمون وابستگی ده بلکې زمون والد صاحب د تحصیل امیرم پاتې شوی دی او تقریبا په 2000 کې د MPA امیدوارم کافی ووټونه حاصل کړي. صحیح دی. بیا تاسو انتخاب ته راغلی د هغې حوالې سره چونکې زما تعلق د مدرسې سره دی خو مرګرو دا خواهش و چې څنګه ستاسو والد صاحب د سیاست په میدان کې هلې ځلې کولې دغه رنګې تاسو هم دې میدان ته روځي. مونږ د ابتدا نه وو پکې خو هغه د امیدوار په حیثیت شوق هم نه و د مدرسې او د جومات سره هم شوق و خو د مرګرو تمنا و خواهش و بار بار به درخواست کو چې تاسو درېږئ نو دې ځل مونږ چیرمن په حیثیت ودرېدلو الله پاک کامیابي نصیب کړله. زبردست خبره ده جی او ډېر ښه منډیټ سره تاسو ګټلې ده جی. دا راته ووایي مولانا هدایت الله صاحب که ستاسو د علاقې خبره کوو چې د مسایل څه دي د هغې محرومیانې څه دي نو په هغې کې ټول نه پیله چې دی د تعلیم باره کې لږ راته ووایي چې پرایمري سکولونه دلته شته میډل شته څه صورتحال دی؟ د لزاقو کې تقریبا 7 سکولونه دي. یو پکې های سکول دی یو پکې د جینکو میډل سکول دی او 2 پرایمریګانې دي د ماشومانو هلکانو او 2 د جینکو دي. خو زه به دونه ووایم چې دا څونه سکولونه اساس شوي دي نو 2 سکولونه تقریبا په ښه ځای کې اساس شوي دي. باقي د جینکو چې 3 سکولونه دي نو هغه په اطرافو کې دي په پټو کې دي. زمونږ ماشومانې جینکۍ چې هلته کې ځي د عدم تحفظ شکار وي خصوصا چې کومې ټیچرانې راځي نو هغې هم په خوشحالۍ سره هغه سکول ته نه راځي. صحیح ده جي. هغې له چې کوم ځای منتخب دی هغه ځای محفوظ ځای نه دی. ټیک شو جي. ډېر ښه څه پوینټ تاسو ریز کو. باقي هغې کې تعلیم سلسله صحیح ده بینچونه دغه څه کمې به شي سکولونه خو ماشاءالله ښه روان دي. صرف زموږ چې کوم های سکول دی د هغې د استادانو شکایت راځي چې همیشه دپاره پکې 3-4 سیټه خالي وي. ښه جي. ټیک شو جي. او باقي ماشاءالله ښه روان ډېره ښه خبره. د روډونو باره کې راته ووایي چې روډ سټرکچر ستاسو ځای کې څنګه دی؟ زمونږ روډونه خو چې رښتیا خبره تا وکړمه اوس زمونږ عارف احمدزی د پیټۍ سره تعلق دی زمونږ کلي ته 2 روډونه ساس کړل. یو زمونږ د مین روډ د لزاقو دی یو زمونږ د بانډو چې کوم سړک و هغې هم ساس کړ. نو ماشاءالله دغه رنګې د هغې چې کومې لارې دي ویڼې دي تقریبا 80% کار یې کړی دی ښه کار یې کړی دی. زبردست خبره ده جي. دا ډېره ښایسته خبره او هغه غالبا جوړې PTI کې دی د PTI چونکې هغه کار وکړو ستاسو علاقه کې نو تاسو اعتراف کوئ چې او ماشاءالله ښایسته کار یې کړی. دا ډېره ښکلې خبره ده جي. ډېره ښکلې خبره ده. دا د زیرک سیاستدان زه به زیرک شخصیت چې دی دا یو دغه وي چې هغه د هغې اعتراف کوي. د صحت په بابت سره راته ووایي ستاسو په دې VC کې ډسپنسري وغیره شته؟
صحت حوالې سره خو چونکې زمونږ دلزاک تقریبا 20 نه والا 25,000 نفري ده دلته کې جی جی یعنی ډېر غټ کلی په تحصیل شب قدر کې تقریبا 2 کلی مټې پسې دي ښه جی دونه غټ کلی دی خو زمونږ په کلي کې هغه بیچو نشته دی نه د څاروو هسپتال شته دی او نه د فسټ ایډ دپاره هسپتال شته دی مونږ د شب قدر هسپتال ته ټول ځو صحیح دی جی او دې خو به غریبه طبقه یا غریبه طبقه ده بالکل هغه به پکې افورډ کولی هم نشي چې د وړو خبرو دپاره هم چې دې شب قدر ته ځي د بجلی باره کې راته ووایي بجلی صورتحال دلته څنګه بجلی حوالې سره خو زمونږ تاسو ته پته ده چې ټول تحصیل شب قدر د بجلی نه محروم دي جی جی څه کمزوري زمونږ د خلکو دی چې مونږ بیلونه نه ورکوو جی جی او څه کمزوري د حکومت هم ده چې هغه زمونږ نه بیلونه اخیستی نشي ٹھیک جی زیات تر کمزوري د حکومت ته که مونږ دې ته میټرې وم لګو نو دوی موږ د بجلي نه راکوي یا زمونږ د میټر چک کولو دپاره میټر لیډر مونږ ته نه رالیږي نو خلک میټر ولګوي او کال پسې بیا بند کړي ځکه چې هغه پسې بغیر د چک کولو نه یونټ راځي او بجلي وینه ٹھیک جی بالکل صحیح ده ټرانسفارمر وغیره خراب شي نو تاسو سره څه ټرانسفارمر چې خراب شي مونږ یې په خپل جوړو حکومت صوبایي حکومت صوبایي حکومت تر اوسه پورې زما په یاداشت سره چېرته مونږ ته ټرانسفارمر نه یې جوړ کړی او نه یې ټرانسفارمر مونږ ته اخیستی دی زمونږ چې څونه دا غریبه طبقه ده نو دوی 100 روپۍ 200 روپۍ را جمع کړي او ټرانسفارمر پې ځان له واخلي او بیا یې جوړوي هم په خپلو پیسو صحیح ده جی د ګیس باره کې راته ووایئ ګیس حوالې سره دلزاکو کې ګیس نشته دی په دې چې کوم زموږ د بایپاس د وچې والې نه واله تر پیر قلعه پورې تیر شو نو دې کې لاین تیر شوی دی خو لا مونږ ته یې راکړی نه دی ستاسو کېدای شي صوبه بدلېږي نو امیدونه هم شته دی چې انشاءالله به شي ځکه چې مونږ ورته ویلي وو چې یاره تاسو کلی پکې دی خو لا راکړی نه دی کنیکشن دا دې ټایم کې فوري طور سره چې کم حساب کتاب دی نو د وفاق او د صوبې چې دی خپلو کې لږ ټسل دی نو دې ټایم کې څه کېږي هم نه خو بهرحال چې د دې دغه ختم شي یا حکومت د یو کس شي نو کېدای شي چې بیا پکې څه او امکان شته الله دې وکړي دا راته ووایئ چې تاسو خو کله نه چیرمین پاتې شوي راغلي نو سرکاري وړو څه شوی دی ترتیب زموږ تقریبا دا په 19 دسمبر 2021 کې زموږ انتخاب شوی چیرمینې او دا دی تقریبا نومبر روان دی بالکل دا 11 مهینې وشولې په دې 11 مهینې کې مونږ ته اختیارات هم نه دي راکړي او نه مونږ ته څه فنډ مهیا کړی چې تاسو کار وکړي بلکې مونږ یې محرومه ساتلي وو او تر دې پورې چې مونږ ته کومه وظیفه مقرر شوې وه د حکومت د طرفه هغه وظیفه هم تر اوسه پورې مونږ ته یې نه ده راکړې ملاو نه ده بالکل او اوس یې بیا دا د فنډ ریلیز کو د وظیفې دپاره خو دا ده چې اوس پته نه لګي چې د سرکاري وړو تاسو سرکاري وړو حوالې سره به زه د ووایم چې زمونږ کلی چونکې د شب قدر بازار نه لږ سایډ ته پروت دی زمونږ دا کلی ټولو کې خیري کلی دی د دریای کابل په دې کناره باندې پراته یو نو اوسه پورې مونږ ته اوړه نه دي میلاو شوي حساس وظیفې لحاظ سرکاري بالکل نشته ده دا لږ د حیرانتیا خبره ده چې یاره دې ځای کې بیا کم از کم عارف صاحب ته زما یو درخواست دی چې یاره دلته باقاعده طور سره د دې د محرومي ختمولو لپاره زما په خیال چې بل ویسې کې هفته کې یو ځل چې دلته په هفته کې څلور ځل شي چې د دې بالکل د دې د تدارک چې دی دا وکړي د دې خبرې دومره ټیمه پورې دا خو په پاکستان زه کم ځای ته ځم که د جے یو آی دی که این پی دی که پی ټي آی دی که هر ځای کې دی اوړه کم ملاو شوي دي خو ملاو شوي ضرور دي دا واحد داسې ځای ته زه راغلم چې دلته اوړه د سره نه دي ملاو د انعکاسۍ باره کې لږ غونډې انعکاسۍ باره کې خو زه به تاسو ته ووایم چې زمونږ کلی ما خو تا ته وویل چې دریای کابل سره پروت دی انعکاسي زمونږ ښه ده یو طرف نه دریای کابل دی زمونږ ټولې اوبه هلته کې ځي بل طرف نه دلته شب قدر خوړ مونږ ته پروت دی نو زمونږ اوبه ایسارېږي نه په منډه باندې مطلب دا دی چې ځي خو هغه ګلۍ کوڅې کې چې دی هغه ویڼې جوړېږي ویڼې جوړې شوي او جوړې دي دا ډېره بهترین خبره ده مولانا هدایت الله صاحب سیلاب ستاسو علاقه کې څه نقصان وغیره خو نه دی کړی
ناصر جمال بھائی سیلاب خو په تمام پاکستان جی څنګه چې په پاکستان او دغه رنګ زمون په ضلع 400 باندې مو زمون په تحصیل شب قدر کې مو زمون چونګې د دلزاک دا کلی دا په دریای کابل پروت دی جی نو زمون چې کم کلی او هلته ډېر کورونه هم دي ادیرم وه زمونږ یې ادیرم یوړله تقریبا 15-20 قبرونه مونږ کولاو کړل او د هغې نه مړي بلې ادیرې ته منتقل کړل او داسې یو 15 مرلې 6 مرلې ادیرې زمونږ نه یوړله دغه رنګې په سوولو جیره به ځمکه زمونږ نه یوړله ډېر کورونه مطلب دا دی چې ډیمیج کړله 3-4 کورې بیخي مطلب منهدم کړله نو ډېر غریبانو او د هغې ډېر زیات نقصان وشو دا کم نقصان چې وشو دا خو وشو خو زه وایم چې په راتلونکي وخت کې د دې سدباب ونه شي ټقر وانه چولی شي سیډوال وانه چولی شي او د دې سیند داروغ زمونږ د کلي نه وانړولی شي نو کال لا دویم کال لا زمونږ دا نیم کلی به بیا د پاکستان په نقشه کې نه وي دا به د اوبو لاندې وي زه د خپل ایم پی ای نه د خپل ایم این ای نه دغه رنګې زموږ چې کوم وزیر اعلی دی د هغه نه دا درخواست کوم چې په دې غریبانو خلکو باندې لږ شانته رحم وکړي بغیر د درخواست نه بغیر د احتجاج نه مطلب دا سړی په خپله انکویري وکړي تحقیق وکړي سروې وکړي او د دې غریبانو خلکو هغه مداوه وکړي دې کې به زه یو خبره ایډ کړم چې پرویز خټک صاحب بېشکه ډېر ښکلي کارونه وکړه زه نوښار ته ځم زه پیرپايي ته ځم زاخیل اکبرپوره ماشاءالله ډېر ښکلي کارونه یې وکړه خو په هغې کې ټول نه غټ کار چې هغه ښه کړی دی هغې دا چې کوم بندونه تړلي دي دی بهترین کار کړی دی خو زه ګیله د پېښور 400 د شب قدر د دې ایم این ایز ایم پی ایز نه کومه چې تر کومه پورې به دا خبره کوي چې پرویز خټک صاحب زنده باد پرویز خټک صاحب ډېر ښه کار وکړو تاسو مو کوئ که نه او ما هغه فنډ خپل د دغه دپاره راوغواړئ د خپلې علاقې دپاره د دې بند دپاره وغواړئ او په سختو وغواړئ اسمبلو کې وغواړئ او د هغې نه دا دغه وکړئ د صفایي باره کې تاسو سره حکومت صفایي باره کې خو موږ ته حکومت دوه سویپران راکړي وو ټیک شو راکړي وو که دي راکړي وو خو بیا واپس کړله نو هغې به صفایي کوله بس هغې واپس کړي دا 2-3 میاشتې شولې صفایي نه کېږي ښه جي هغه اوس لکه صفایي نه کېږي ټیک شو جي د صفا اوبو دپاره دلته کې څه بندوبست شته د صفا اوبو دپاره خو چونکې تا زمونږ کویان هم دي او نلکې هم خلکو لګولي دي خو دلته کې یو ټیوبویل ساز شوی تقریبا یو 10 کاله به کېږي نوکري هم پرې میلاو شوی ده ټرانسفارمر هم ورته لګېدلی دی خو لا چالو شوی نه دی کنیکشن یې کړي دي خو چالو نه دي او نوکري هغه تنخواه پرې وړي نه هغه خو بس هغه ته میلاوي صحیح دی جي دا راته ووایئ مولانا هدایت الله صاحب اخري سوال درنه کومه چې ستاسو څه خیال دی چېرې د چیرمینانو له د اختیارات ورکول دا څومره ضروري دي ایم پی ای سلیکټ شي هغه ته خو اختیارات میلاویږي فنډونه میلاو شي چیرمین سلیکټ دی چیرمین ته اختیارات او فنډونه نشته دې باره کې تاسو څه ناصر جمال بھائی دا د افسوس خبره ده تمام دنیا ترقی کوي او زمونږ پاکستانیان تنزل طرف ته روان دي او وجه دا دی چې دلته پارټي بازي ده چې کوم سړی حکومت راغی نو بیا مخالف یعنی اپوزیشن نه برداشت کوي حالانکه مونږ چیرمینان یو یا د سره پی ټي آی سره هم تعلق ساتي نیشنل پارټۍ سره هم تعلق ساتي مسلم لیګ نون سره هم تعلق ساتي جمعیت سره هم ساتي خو تر اوسه پورې په دې یو کال کې بلدیاتي نمایندګانو هېڅ کار ونه کړ د دې وجې نه چې یاره د دې هلکانو نوم ونه شي د دې چیرمینانو نوم ونه شي حالانکه دي که حکومت دی یا مطلب د پاکستانی ادارې د هغې مقصد دا دی چې دا کم اختیارات دي چې دا لاندې طبقې ته منتقل شي خو دا د دې صرف هغه آواز دی د زړه آواز یې نه دی د خولې آواز یې دی چې اختیارات لاندې ته لاړ شي او چې مونږ ته کله مطلب دا نمایندګي میلاو شوله غریبانو خلکو انتخاب وکړو نو اوس مونږ ته اختیارات نه راکوي
خلک راشي او زمونږ نه چې رښتیا خبرې زمونږ ډېر غریب خلک دی بالکل دونه غریب خلک دی چې هغه خبره سره دنیا په کنارې شاته پراتی او څه د تحصیل د کنارې په شاته پراتی او زمونږ نه ډېر توقعات ساتي هغې ته چیرمین داسې ښکاره کېږي لکه ایم پی اے وزیر ښکاره کېږي نو زمونږ نه غټ غټ توقعات ساتي او زمونږ په اختیار کې څه شته دی نو موږ ورته سیوا د بېوسۍ نه څه ویلی شو نو موږ ورته یاره موږ سره اختیارات نشته دي ٹھیک جی خو هغې خو په دې خبره پوهېږي نه چې یاره بالکل جی د هغې کار ووټ ورکول ووټ ورکول هغه ووټ خو یې ورکړی دی خو اوس مسله دا ده چې اختیارات نشته حالانکې دا څلورو صوبې دا خو وروڼه دي که نه وفاق مطلب دا دی چې یو پلار غوندې په کار دا دی چې وفاق د څلورو صوبو خیال ساتي او بیا صوبې د ټولو بلدیاتي نمایندګانو خیال ساتي کم از کم چې دا لیبل تی لرې شي دا د ما د پارټۍ دی او دا د بل د پارټۍ دی بالکل ځکه چې دا د پاکستان پیسې دي د پاکستان ترقي ده چې دا هر فرد ته میلو شي صحیح خبره بالکل دا حقیقت خبره ده ډېره مننه ستاسو مولانا هدایت الله صاحب ناصر جمال بھائی ډېره مننه چې تاسو زموږ د غریب او د خړ کلي ته راتګ وکړه الله عزت وکړي ډېره مننه ډېره مننه الله هم کامیاب وکړي ناظرین دا زموږ مولانا هدایت الله صاحب دلزاک شبقدر سره تعلق دی زه بار بار د پروګرامونو کې دا خبره کوم چې کم شناختی کارت باندې ایم پی اے سلیکټ دی په هغه باندې چیرمین هم سلیکټ دی او تاسو یقین وکړئ چې د چیرمین پوهنچ دی مولانا صاحب ته ما اوس هم دا خبره کوله مولانا هدایت الله صاحب ته چې بیا دې کې د علماو چې کم دی د هغې خو بالکل تېښته نشي کېدی هغه خو جومات هم ورته معلوموي دغه هم ورته معلوموي خو که دا پی ټی آی والا دي هغه هم پې خفه دي په دې اختیاراتو په دې فنډز باندې چې پی ټی آی والا هم دا توقع ساتي ما ته اوس هم یاد شي د پېښور کې چې کله د اسمبلی مخې ته هغه سټرایک و په هغې کې د پی ټی آی کسان هم او هغې د اختیارات ډیمانډ کوي دا چې کوم اوس کم دا ویډیو ده دا کې د پی ټی آی کسان ګوري هغې به هم دا ډیمانډ کوي او هغې هم دا ډیمانډ شته کم چیرمنان دي د هغې هم دا ډیمانډ شته بهتر دا دی چې دې ته باقاعده فنډز ورکړی شي چې دوی خپلو علاقو کې بهتر طریقې سره د خپلو علاقو مسایل حل کړي ایم پی اے ته هرګز پته نه چیرې دې علاقې کم مسایل دي خو چیرمین ته زیات پته وي چې یاره د کمې حلقې کې زما په کم کلي کې څه مسایل دي په کم محله کې څه مسایل دي امید لرم چې یاره حکومت په دې خبره باندې ضرور چې دی هغه په دې خبره باندې سوچ وکړي او دې ته دا اختیارات چې دی دا ترسیل ورته ممکن جوړ کړي ډېره مننه اجازه غواړو السلام علیکم